یو بل ډله هغې نه پکې تیزه راووته، هغې نه تیزه ډله راووته. دا حد هغې نو کراس کړی. معتزله هغوی منه وی قرآن ته پکې ساجد دی. انسان له وی خدای عقل ورکړی دی که عقل شته، د قرآن څه ضرورت؟ د مارونو په دې ځان پوه کړه. دوی عقلي خبرې کوي، نو زه راته عقلي جواب کوم. د انسان په وجود کې سترګې دي، سترګو کې دننه رڼۍ، ستاسو سترګو کې دننه رڼا شته، څیزونه پې وینئ. او د بشیر جان سترګو کې دننه رڼا نشته. دې شینې خدای د ادم دا رڼا نصیبه کړي که نه، جنت کې خدای نصیبه کړي. جنت کې وراده رڼا به وي، ښځې به وي بلا شی. نو هغه ښځو ته چې ګوري سترګې به یې نیسه. نو سترګو کې دننه رڼا ده رونو، او بهر هم رڼا ده. که د سترګو دننه رڼا نی، نو دی د انسان د خپل وجود نه فایده غشتی شي. جواب راکې دا نقشې نینی، دا نظاری نینی، دا اسمان او ځمکه نینی. ما د یو حافظ نه تپوس وکړ، د قرآن شریف حافظ او په سترګو ړوند و. مې ستا په اړه څه ارمان دی؟ وی هېڅ ارمان نشته، خدای راله قرآن را کړی. ما یې نه څه ارمان خو به دې وي، یاره وی یو ارمان مې پړه کې دی چې دا سور رنګ څه ته وایي او سپین څه ته وایي. غټ او راکوټې په لاس معلومیږي نرم او کلک، لیکن رنګونه معلومیږي چې دا سور به څنګه، شین به څنګه، سپین به څنګه. بشیر جان وی زما پړه دا ارمان نشته. دی وایي یو ارمان مې په زړه دی، هغه دې خدای نصیب ښځه غواړي. ما وله دوا کړی دی، وی تا ما له دوا نه ده کړې. مې ما دله دوا کړې ده، خو ما پکې قیودات یې ښودي دي چې تا له خدای ښځه درکړي، خو شحیمه لحیمه سمینه چې ستا په شان ښه مضبوطه درنه پهلوانه وي. نو چې کم شي په قیودو مقید شي، کم شي. خدای دې بشیر جان له ډېر ښکلی اواز، ما دې ډېر خوښ دی، ښکلی اواز خدای ورکړی دی. او بیا د حضور پاک ښکلي صفتونه کوي. الله دې ولدی اجر په دواړه جهانه ورکړي. مونږ خوش طبیعتي هغه چا سره کوو چې څوک هم خوښ. نو زما وروڼو که دننه نظر نی او بار رڼا وي، دې فایده اخیستی شي. جواب راکړئ. او که بهر دننه نظر وي روغي او بهر رڼا نی، نه بجلی وي او نه نور او نه سپومې، دې له سترګو نه فایده اخیستی شي. تیاره ده او بق بق ورته ګوري، دې به څه وویني؟ یا بهر رڼا شته خو دې ړوندې بیا نه، دواړه رڼاګانې یو ځای شوې، د سترګو دننه او د بهر رڼا. نو دې به د الله د دې نظارات او د نقشو نه فایده واخلي. دغه رنګې وروڼو د انسان د بدن دپاره، د روح دپاره او د وجود دپاره دوه نورې رڼاګانې دي. عقل دننه رڼا ده، او قرآن شریف او وحی د بهر رڼا ده. که چېرته یو سړي سره عقل شته او قرآن والا بهرنۍ رڼا نشته، نو داسې دی لکه سړی په سترګو روغ دی خو بهر رڼا نشته. او که یو سړي سره وحی شته او د بهر رڼام شته خو عقل نشته، لیونی دی، بیا دې فایده اخیستی شي چې دواړه رڼاګانې یو ځای شي. دننه عقل او د بار نه د وحی رڼا، د قرآن رڼا. اله به دې د کائناتو نه فایده اخلي، اله به دې الله ته نږدې کېږي او تقرب به حاصلی. جون مونږ هم تیروو، امریکانیان او برطانیې والا هم تیروي. هغې هم عقل شته او زمونږ هم شته، هغې سره د وحی رڼا نشته، مونږ سره شته. داسې ده که نه ده؟ نو څه فرق دی؟ هغې د خور او د لور او د مور منځ کې تمیز نشي کولی، او مونږ یې کوو که نه کوو؟ ستا ښځه ستا خپله ښځه ده، الحمدلله. د مسلمان ښځې د مسلمان ښځې دي، ستا پې پوره یقین دی د کوره بار ووتی چې کور ته واپس دی، په ښځه به دې پوره یقین دی چې دا زما ده او که نه وایه. او هغې په کور کې دننه ناست او ښځه پردی وي، سړی راشي لاس پې واچوي، دې دا نشي ویلی چې مزه کوئ چې دې سړي سره ولې لاړئ، دا څوک دی؟ وي دا مې دوست دی، ګرل فرینډ او بوای فرینډ، هلک دوست او جینۍ دوسته. دا د هغوی قانون دی، ګور قانون دی بالکل. او که بالفرض تا ووایي چې ولې،
ابا فوراً ټیلیفونو کې 888 به وای پولیس پتا پسې راشي زما ازادي سلب کوي جیل کې به دی پولیس اچي دا تا آزاد ګرځې او دوستان ځان لنی سي دا ولې منه کې دیلا مزادی دا بم دوستانو سره ګرځي زما یو شاګرد دوست مې دی هغه تلو لندن ته ما دې تپوسونه کول وی دقه چل بالکل سیب دا چې چاوي دا ټیک درته ویني خور باندې څوک لاس نشي ښودی چې بار بنه ستا مخ کې بس تا خور سړي سره روانئ که دې ورته وي او رپوټ یې وکړه جیل ته به ځې ښځه مور به دې مخکې پردو سړو سره روانې او که دې منې کړل چې مور یې داسې کې ښځې داسې کې او رپوټ یې در باندې وکړه جیل کې به پروت وي اکثر زمونږ دا بعضې مسلمانان سادهګان هلته دي نو بعضې ټیک ده بعضې مسلمانان ته ښې پردې هم کوي او بعضې بې پردګۍ کوي وایي مونږ به دا خلک د دې نه معلومول چې جومات کې به یو ډلې ته پریشانه ناست سړی به جومات کې پریشانه ناست و هلکه څه غم ورته پېښ دی ملګري څه چل دی یاره ښځې را باندې راپورټ کړی ولې نو سړي سره زما مخکې ووته مې ولې پولیس ته لاړه رپورټ یې وکړه بل ورځ مې پیشي د شپږ میاشتې وکړه کال به مې قیدی بل ورځ به بل سړی داسې ګوټ ته ناست و هلکه ده ته هم سلانجه پېغه چې ور بر هلکه څه چل دی یار خور رپورټ کړی مور رپورټ کړی ما ورته وی سړي سره ولې دی بل ورځ چې کتل د جومات چې زمونږ امام صاحب داسې ډړی دیوال ته والی هلکه ده ته هم جوړ څه پېښه ده مونځ زموږ ورلو مولانا صاحب څه مسله شته یا لوی غم کې ګرفتار ولې ښځه مې تلې د چا سره راشي خو بیا ځي ما یې داسې کې رپورټ یې را باندې کړی د قرآن رڼا باندې عمل نشته د خنزیرانو غوښې خوري سپي خوري ماران خوري غیرت نشته حیا نشته او زمونږ مسلمانانو کې شته که نشته جواب راکړي دا ولې د قرآن رڼا او عقل دواړه یو ځای شو یوازې عقل چې وي بیزوګان به م خورې شادوګان به م خورې سپي به م خورې او دا رنګ پیشوګان به م خورې او د ښځې د لور فرق به دې منې د ښځې د خور فرق به دې منې ځکه دا حلال حرام خو تا د قرآن ښایي رسول الله مبارک یې درته ښایي خنزیران به م خورې بربند به م ګرځې ښځه به دې م بربنډه ګرځي خور به دې م بربنډه ګرځي د قرآن رڼا نشته نو ضرورت د قرآن شته اوس که نشته ښه